اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي مهربان رب په نامه نو غواړم چې د مایکروسافټ وینډوز لس بشپړ درسي کورس باندې پیل وکړم. دریم درس د کمپیوټر اساسات دریم برخه ته هغه خلاصوم. نن موضوع د حافظې د اندازهګیرۍ واحدات یعنی میجرمنٹ یونټ اف بیسیک یونټ اف میجرمنٹ یعنی هر شی د اندازهګیرۍ واحد لري لکه متر دی او دسیمتر سانتیمتر دا لوی دی متر دی یا پته د دکامتر هکتومتر کیلومتر دی کنه داسې که میموري کارت دی که هارد ډیسک دی که یو اس بي دو که هر شی دا داسې د ظرفیت واحد لري د دغه واحد ته یونټ یې بیا په کمپیوټر کې دا واحدونه ټول په ترتیب سره تشریح شوي دي. د دغه سره اول لومړی د کمپیوټر د حافظې یا د میمورۍ د اندازهګیرۍ کوچنی واحد له بیټ څخه عبارت دی. دویم د کمپیوټر د حافظې یا د میمورۍ د اندازهګیرۍ لوی واحد بایټ څخه عبارت دی چې یو بایټ مساوي دی له اتو بیټو سره. بایټ یو توری یعنی یو لیټر یا یو عدد یو سپیس او یو سیمبول څخه عبارت دی. لکه سره رقم ته چې زه ورډ پروګرام کوم ورډ پروګرام کې اوس خپله زه حروف لیکاره اوس دا په خپله په کمپیوټر کې د یو بیټ مرضی ونیوه خو سایز ته پته لګي مثلا یو حرف مو لیکلو دا یو بیټ شو په کمپیوټر کې د دې سم ونیوه یو بیټ کنه د سپیس مې وکړو دا دوه بیټ شو خو مثلا یو بل زه نقطه لیکم نقطه دا درې بیټ شو بایټ چې څه وخت یو بایټ مساوي ده اوته بیټ سره یو بایټ چې دا مساوي ده اوته بیټ سره یو د یو حروف چې دا کنه یو حروف ته خپل مساوي دی د یو بایټ اوته بیټ سره په خپل د اوته بیټو کې د یو حروف د یو بیټ دی خو د یو بایټ د اوته بیټ سم نه چې کمپیوټر کې د یو حروف څه جوړی کلو د ا په خپل په کمپیوټر کې د اوته بایټ مرزي ونیو سپیس ورکړو د اوته بایټ مرزي ونیو په دې شکل لکه د اوته یو د اوته حروف مختلف دي کنه په دې کې یو دوه درې د اوته چې دي د کمپیوټر کې اوته بیټ مرزي نه ولې د یو بایټ مرزي نه ولې کای جو دا ولیکل ا دی ولیکل یو دی ولیکل هیڅ دی ولیکل دوا نقطه مثال منفي علامه درې هیڅ شي دی ولیکل دا اوته مرا دا چې ټول جامع کې اوته کې اوته په خپل دی یو بایټ نظیف کمپیوټر کې ونیو او چې ته کوه یو بیټ شو دا چې دا کوم دی اندازهګیرۍ کوچنی وحدات وي دغه لوی وحدت دی لکه کوچنی وحدت بیټ دی ته لوی وحدت بایټ دی یو بایټ مساوي ده اوته بیټ سره اوس دا کیلو بایټ دی په کیلو بایټ چې دا کنه کی بي یو کی بي مساوي ده یوزر سلش بایټ سره خو اوس دا کیلو بایټ چې دا لوی دی د بایټ نه نو یو کیلو بایټ مساوي ده یوزر سلش بایټ سره په دغه ډول سره سرور نمبر کې میگا بایټ په لا چې میت ام بي ته ای اپل یو ام بي یو میگا بایټ مساوي ده یوزر سلش کیلو بایټ سره په دا ام بي چې دا لوی دی د کی بي نه اوس ګیگا بایټ چې دی چې میت جی بي ته ای یو جی بي مساوي ده یوزر سلش میگا بایټ سره په بل دا جی بي چې د ام بي د لوی دی په دغه ډول سره د سمج کوټه په څیر د واحدات لوي کیږي اوس بیګم نمبر کې ټیرا بایټ ټي بي یو ټیرا بایټ مساوي ده یوزر سلش ګیگا بایټ سره په دې ډول فینټا بایټ چې مخفف فی بي دی یو فی بي مساوي ده یوزر سلش ټیرا بایټ سره په دې ډول سره نمبر کې ایگزابایټ چې مخفف ای بي دی یو ایگزابایټ مساوي کیږي یوزر سلش فیټا بایټ سره ای څنګه چې کوټه په اساس د واحدات لوي کیږي چې پورته به سه واحدات کوچني کیږي په دې ډول سره په نمبر کې زیټا بایټ چې مخفف زد بي دی یو زیټا بایټ مساوي کیږي یوزر سلش ایگزابایټ په دې ډول سره په لسم نمبر کې یوټا بایټ چې د یوټا بایټ په خلا یو مخفف یو بي دی چې یوټا بایټ مساوي کیږي یوزر سلش زیټا بایټ سره دا دغه واحدات خو لکه دا هم د میموري کارت لپاره واحدات خو هم د هارد ډیسک لپاره دي هم د غته لپاره دي یو اس بي لپاره نه فلاش لپاره خنا هر غوښه چې مثال په کمپیوټر کې استعمالي کی یا غاز موبایل کې استعمالي کنه کوم حافظه لري حافظه واحد دا غدي کوم موبایل کې د کمپیوټر کې د فلاش کې د هارد ډیسک کې خو دا واحدات دي
دیارلسم موضوع څلورم دا خارجي آلې یعنې اسباب یعنې آوټپوټ ډیوایس هغه خام معلومات یعنې ډیټا چې د تحلیل او تجزیې یعنې پروسس کېدو څخه وروسته کمپیوټر څخه خارج شي او هغه څخه وروسته معلومات یعنې انفارمیشن هغه څخه جوړیږي هغه پروسس شوي معلومات د کمپیوټر څخه د خارج کېدونکو آلاتو خارجي آلې یعنې آوټپوټ ډیوایس ویل کېږي چې کوم دا معلومات کمپیوټر نه خارج کېږي چې آوټپوټ ډیوایس یا خارجوونکې آلې چې هغه مانیټر دی مانیټر پرنټر پروجیکټور سپیکر او داسې نور لکه اوس به میته د مانیټر یا سکرین اوس کمپیوټر دی که نه اوس کې لګیا یم که نه اوس کې تو په سکرین باندې درس لیکي که نه دې ته چې د آوټپوټ دا آوټپوټ ډیوایس والا هغه د کیبل په واسطه وي کوم سافټویر په واسطه وي که نه چې کمپیوټر سره وصل وي لکه دا هغه نه ته چې آوټپوټ ډیوایس کې پوښتنه وکړي چې آوټپوټ ډیوایس ودای دا کیبل خو نه لري ودا که داسې یاست کې زه وینم دا وایي چې دا وایرلیس سیسټم دی د یو سافټویر په واسطه تړل شوی دی دا هم آوټپوټ ډیوایس دی که فرض مثال دا کمپیوټر او خري سکرین وو خو تو ته درس وکاري په لیکي کې دا د کوم داس دی از کې بریخي یا سکرین په خو بریخي ته آوټپوټ ډیوایس دی اعلی چې آوټپوټ ډیوایس دی کچې د کمپیوټر دا سکرین زلر کم د درس پکې واشه وي خو ویني نه کنه خو یو موږ چې ویني دا سکرین وي د سکرین چې ویني ته آوټپوټ ډیوایس ویل کېږي د سکرین چې شو د آوټپوټ ډیوایس ولو یا مانیټر سره د غوړ کمپیوټر ډیسکټاپ کمپیوټر دغه سره به سره وي سی پی یو زوندا ا مانیټر زوندا ا مانیټر به د ای وی جی ای کیبل په ذریعہ سره کنیکټ کېدل ا ډسپلی چې ورکړل اته کې به د ډاټا څخه خیال یو پرنټر د پرنټر په ذریعہ چې کمپیوټر ته کې معلومات لیکل د چې پرنټ کوي ته وی نه پرنټ کولای مجبور پرنټر په سره وصل وی پرنټر په ذریعہ کولای شي چې معلومات نه پرنټ کوي بس هغه پرنټر کا په کیبل سره وی کنه وی مثال خبره وز نه په واسطه پرنټر غلري بلوتوث لري لکه د موږ چې سره فیسبوک بلوتوث په ذریعہ کنیکټ دی دا یو غیر غلطي پرنټر چې دا څنګه پرنټر یا خې دا څنګه خالي کمپیوټر چې دی وسره وصل کوي پر کوډ په ذریعہ باندې وصل به لکه چې د سکرین نه سره وصلوم بده شکل سره هغه څنګه ته مثال 15 متره کوي هذا خلك فريندور كواده كينغ معلومات وزي بدا ده غاش ده كنا جي خو انټرنیټ سره کی چې دا کنه دا کوبل کې مثال د خبره پرنټر یا خدای د دې کې غواړي چې کوبل کې دا پرنټر په ذریعہ معلومات پرنټ کړي نو هغه طریقې سره مثال پرنټر دا آوټپوټ واسطه کنه معلومات په کمپیوټر کې مغلقل چې موږ ته جو انپوټ ډیټا دو انپوټ ډیټا دو چې پروسیسینګ دا آوټپوټ ډیټا کنه او انپوټ ډیټا غوړو کمپیوټر داخله شو پروسیسینګ پوښولو دا ډیټا په کمپیوټر کې اوس تل ښه کنه اوس غوړې چې پرنټ کوي نو هغه چې پرنټ کوي آوټپوټ ډیټا شولا دا آوټپوټ ډیوایس په ځای پرنټ کوي کنه یو ډیوایس چې پرنټر دی یا مثال له خبره پرنټ کوونګ نه څنګه د سکرین په مخ باندې د سکرین په مخ کې وینم دا آوټپوټ ډیوایس کنه دا سکرین نه اعلی د آوټپوټ ډیوایس دا منور کوي خو پروجیکټور خل درې ګنل درې پروجیکټور دغه دغه غونډه شکل لري د سینما کدا پروجیکټور سیستم استعمالي کنه هغه کې پروجیکټور په دغه پروجیکټ تمنا چې کوم سجته یې هغه دغه نو وځي په داسې پردا باندې ښکاري لیکي هغه پروجیکټور دغه کې دلوي اذان چې کته اذ کې ویني په سکرین په هغه پروجیکټور یې کنه بس سپیکر ته کنه کمپیوټر فایل سپیکر لري بعد خارج طرف نه سواله کوي دا خپل دلی به چې څنګه سره دلی وي یا ته اوري د سپیکر په ذریعہ ته معلومات وګته رسي کنه نو دا په ډیوایس فلو نو دا چې نه راس کې نه راځي مثال هډفون دی او غیر اډر شوی دی چې مثال دا په ډیوایس لکه ویو کیمرې دی کمپیوټر کې آسه موبایل کې آسه کنه کیمرا خو ځکه تناقض خو سکرین غل چې دا سکرینر په ذریعہ مثال کمپیوټر ته اوس تصویري بازار کې مثال جوړوي یا دا چې تصویر جوړه کا خاص تصویر د غلي په پرنټر کې دی اسکرین کې سکرینر په ذریعہ باندې کمپیوټر ته عکس داخل شي عکس کې د تغییر تبدیل وکړي غنا بعد په بل کې د پرنټ کې ایته سکرینر یې نه سلسله موضوع فصغالي یا سافټویر فصغالي یعنی سافټویر د کمپیوټر هغه د پروګرامونو مجموعه څخه عبارت ده چې هارډویر تقویه کوي عبارت له فصغالو یعنی سافټویر څخه یا د کمپیوټر ټول پروګرامونه چې په کمپیوټر کې چلیږي عبارت دي له فصغالو څخه یا د کمپیوټر هغه پروګرامونه چې په سترګو لیدل کېږي لیکن لمس کېږي نه عبارت له فصغالو یعنی سافټویر څخه اوس دا سافټویر مخته او سافټویر خو یک هغه برخه ده چې په سترګو لیدل کېږي لمس کېږي نه
په کمپیوټر کې څومره پروګرامونه دي دا ټول چې دي سافټویر دي دا چې په سترګو لیدل کېږي لمس کېږي نه که نه نو ځکه دا سافټویر دي بیا عموما فعال یا سافټویر په دوو برخو ویشل شوي دي په درو برخو چې یو ته یې سیسټم فعال یعنی سیسټم سافټویر دویم ژبه فعال یعنی لانګویج یا پروګرامینګ سافټویر دریم اپلیکیشن فعال یعنی اپلیکیشن سافټویر څلورم موضوع اول درس سیستم فعال یعنی سیستم سافټویر سیستم فعال د کمپیوټر له هغه اساسي یا فعال څخه عبارت دي چې د هغې په واسطه کمپیوټر کار کوي لکه مختلفې وینډوګانې اوس کمپیوټر دا سیستم فعال ځکه دی کې وینډوز چې په کمپیوټر کې وینډوز نه ته کمپیوټر ته چې کوم پروګرام انسټالوي اول په وینډوز پکې که وینډوز نه وي پکې وینډوز د مخکې ته نه جګړه چې ته کوم پروګرام ته انسټال کړي مثال زه افس پروګرام ته انسټالوم یا بل شی ته انسټالوم کړم اول په کمپیوټر ته وینډوز انسټالوم هغې نه بعد هغه پروګرام ته انسټالوم ځکه دغه سیسټم په ځغاله ورته ویلی دی چې د سیسټم سافټویر دی وینډوز د کمپیوټر سیسټم سافټویر ده خو بیا وینډوګل مختلف ډول سره دي یو وینډوز دی یو بیا د لینکس په نوم سره وي که نه وینډوز 7 دا اوس مخته راونې ټولې نمبر په نمبر باندې څوارلسم درس دویمه موضوع څوارلسم موضوع دویم درس د ژبو یا پروګرامونو فعال یعنی لانګویج اور پروګرامینګ سافټویر د هغو فعالو یعنی سافټویر مجموعې څخه عبارت دي چې د هغې په واسطه پروګرام جوړونکی پروګرام جوړونکی یعنې پروګرامر نور پروګرامونه یا فعالي فعالو په جوړولو کې ورڅخه کار اخلي لکه پایتان جاوا سی پلس پلس او نور لکه مخته خبره ته وکړه که نه چې پروګرام جوړونکی چې کوم پروګرامونه جوړوي څومره پروګرامونه جوړ شوي دي جوړوي نه را جوړ شي هغه ته د پایتان جاوا سی پلس پلس سی او د نور غشته پروګرامونه چې دې په ذریعه باندې دا پروګرام جوړوي هغه نه بل کمپیوټر انسټالوي دا په خپل کمپیوټر لپاره پروګرام لاکوج هم دی کمپیوټر ترجمه هم دی دا پروګرام چې دې په ذریعه باندې هم پروګرام جوړېږي هم کمپیوټر پېژندل کېږي پېژندونکي پروګرامونه دا پنځه دي هم پروګرامر په جوړېږي هم کمپیوټر پروګرامر پېژني چې پروګرامر چې کوم پروګرامونه جوړوي دغه پروګرامونو په ذریعه جوړوي خو دا نه وي نو کمپیوټر کې کوم پروګرام نه جوړېږي لکه دا کوم ویزې ته شاید نه راپسې راغلی که نه نو دا پروګرام دی چې کمپیوټر لپاره پروګرام جوړ کړي افس پروګرام جوړ دی که نه نوي تغیرات وکړي دغه پروګرامونو په ذریعه پې ورولي څلورم موضوع دویم درس اپلیکیشن فعال یعنی اپلیکیشن سافټویر دا هغه پروګرامونه یا فعال یعنی سافټویر دي چې د شخصي اهدافو لپاره استعمالیږي یا اپلیکیشن فعال یعنی اپلیکیشن سافټویر هغه پروګرامونه دي چې مشخص اهدافو لپاره استعمالیږي لکه مایکروسافټ افیس او داسې نور مایکروسافټ افیس کې لاندې پروګرامونه شامل دي ایم ایس ورډ لیکلو یا لیکلو لپاره استعمالیږي دویم ایم ایس اکسل د مخاطبې لپاره استعمالیږي دریم ایم ایس پاور پوینټ د پریزنټیشن لپاره استعمالیږي دریم اکسس ایم ایس اکسس پروګرام دا که ډیټابیس لپاره استعمالیږي څوارلسم موضوع دریم درس وینډوز پروګرام وینډوز پروګرام یعنی وینډوز پروګرام اصلي او لغوي معنا یې کړکۍ څخه عبارت ده او په اصطلاح کې وینډوز پروګرام د کمپیوټر لپاره هغه پروګرام دی چې د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا د شخصي پروګرام یعنی پی سي یعنی پرسونل کمپیوټر د پی سي معنا ده پرسونل کمپیوټر یعنی شخصي کمپیوټر لپاره جوړ شوی دی چې او نوموړی پروګرام په 1983 کال کې جوړ شوی دی چې تر اوسه پورې وضاحت په نویو بڼو سره وړاندې کېږي په اصطلاح کې وینډوز پروګرام د کمپیوټر چلوونکی سیسټم یعنی اپریټنګ سیسټم چلوونکی سیسټم دی چې د هغې په واسطه زیات شمېر پروګرامونه یا فعال یعنی پروګرام سافټویر چلول کېږي تر څو چې کمپیوټر کې چلوونکی سیسټم یا وینډوز نه وي موږ نشو کولی چې کمپیوټر څخه کار واخلو هماغه خبره ته وړه چې کمپیوټر کې د وینډوز د کمپیوټر اساسي پروګرام دی که په کمپیوټر کې وینډوز نه وي ته هېڅ پروګرام ته چلولی نه شي نو ځکه د وینډوز د کمپیوټر په چلوونکی سیسټم هلته کولی شوی دی موټر دی چې موټر ډرایور نه وي موټر دا چلولی کېږي نه کېږي ویلوړ وي که نه ځکه موټر ته ډرایور پکې چلولی کېږي په دې ترتیب سره کمپیوټر یو ډرایور ته ضروري چې ډرایور فعال د کمپیوټر چې دا وینډوز پروګرام دی دا اپریټنګ سیسټم دی د دې په ذریعه موټر کمپیوټر چلېږي پنځلسمه موضوع د وینډوز پروګرام تاریخچه
لومړی د لومړي ځل لپاره مو 1915 په شلم تاریخ میلادي کال کې مایکروسافټ کمپنۍ وینډوز پروګرام بازار ته وړاندې کړو په نوم د وینډوز پروګرام 1.0 سره یادېدو. هغه نه وروسته به وخت په وخت نور وینډوګانې راتلې. وینډوګانې د پلاندیز کې مې څه پکې تشریح کړي دي. مثال به دا 1995 2009 ګول پورې تر 2013 کورې تر 2020 کول پر وینډوګانې چې وینډوز 11 وه چې اوس بله وینډو لکه دا وینډوګانې ټیم په ټیم اوس په ډېر تیزه په تیزۍ سره وځي لکه موبایل نه چې په جمعه کې مثال راغونډي که نه دا وینډوګانې د تیزه